یو کوچناکه ټوکه را پیدا شول د موضوع اړوند ډېر زه به هم په لنډو ټکو کې ووایم. وایي یو هلک د واده څخه ډېر بېزاره و چې په کور کې هم جنجال و، د خپلوانو کره هم جنجال و، د مور و پلار و، د هر هغه چا چې واده کړی و ډېر نه و ورسره خوښ. نو هلک د ځان سره مور به یې ډېر ټول چې ځوانه اوس غټ سوی یو نجلۍ به درته وغواړو ژوند به دې جوړ شي. هلک نه منل، ور په دې کور کې جنګ و، په دې کور کې جنګ و، دا جنجالونه ته یې اوږه نه ټینګول. خو په دوستانو کې یو کور ډېر خوشحاله و، دا خانم و او خانم و، دا مېړه ډېر سره خوشحاله و. نو دا یې ورغلی د هغه څه یې پوښتنه وکړه، ول کاکا زه ډېر تر فشار لاندې یم او مور مې واده راکوي او دا ټولو کورو کې جنجال دی، زما زړه نه کېږي، ته یو مشوره راکړه، ستا په کور کې جنجال ولې نه دی؟ کاکا ډېر هوښیار سړی و، هغه ورته وویل ګور بچی، ما او خانم مو چې واده وکړي مسایل مو سره وویشل. پر ځینو مسایلو کې دا نظر ورکوي زه کار نه پلرم، په ځینو مسایلو کې زه نظر ورکوم دا کار نه پلري. هلک خوشحاله شو چې دونه ساده خبره ده خو واده ده به ووایو. ول نو دا کوم مسایل دي؟ کاکا ورته وویل دا مسایل چې زه کار نه پلرم په دې اړه لري، د کور جوړښت و، د چا سره رفت آمد وکړو ویې نه کړو، چې اولادونه مو غټان شوله نجلۍ چا ته ورکړو، هلک ته د چا لور وغواړو، د چا سره دوستي وکړو، کور څه ډول جوړ کړو، پردې سره کمي وو، ته د چا سره رفت آمد وکړې ویې نه کړې، دوستان یې څه وخت راسي. دا مسایل په خانم اړه لري، زه کار نه پلرم. هلک ورته کتل نو پاته چې شوله، ته په چش کې نظر لرې؟ ده ورته وویل په غټو مسایلو کې، مثلا د سوریې جنګ، د افغانستان د ډیورنډ کرښه دومره اسانه دی. ښه دی چې لږ وخت د ځینې دوستان خفه وه چې دې مقاله اوږده کړه، زما ټوکه نه وه دونه اوږده.